طرف نه ټیلر راځي د ګازو ټیلر دی د کنټرول نه وځي سبب یې که بېخوابي ده د ډرایور که هر څه سبب یې دی د بس طرف ته ځي ښي طرف ته راځي تصادم ترسره کیږي هغلته موږ زخمیان او شهیدان لرو او فی الحال د نانی په کومه ساحه کې چې دی دلته هم د یوه 580 او د ټیلر ترمنځ تصادم شوی چې په دې کې په دواړو ځایو کې د بررسۍ په پایلو کې موږ د نتایجو ته ورسېدلو چې ټیلر یو خپل باډۍ لري بله ټیلرچه ده ټیلرچه د موټر نه خطا کیږي او د کوم بس چې د هلمند د خوا نه راځي د هغو سره تصادم کیږي چې په دو کې هم زخمیان لرو هم شهیدان لرو په دواړو صورتو کې یعنی کنټرول په هغه اندازه چې باید په واوسیږي که په مسافربري دي که په باربري دي متاسفانه په حد کفایت کې نه دي او تر ډیره حده پورې بېغوري دلته صورت نیولی دی د دواړو طرفونه مثلا سرعت یې زیات دی او هغه کوم قوانین چې دي هغه په نظر کې نه دي نیول شوي د موږ خپل ټیمونه ولایتي ټوله رهبري په آن واحد کې دواړو محلات او حادثاتو ته راغلي حادثه بررسي شوې ده زخمیان ټول مرکز او غزني ولایتي روغتون ته استول شوي دي تداوی لاندې دي او گزارش موږ نهایی کوو په ترتیب سره موږ خپل رهبرۍ ته او کابینې او نورو ځایو ته ضرورت موږ به ورته واستوو وروستي جزئیات څه دي رئیس صاحب ټپیان څومره دي او ویل کېږي چې د اکثره ټپیانو د صحي وضعیت ښه نه و مخبره خرابېدو او د شهیدانو وضعیت څنګه بررسي د مریضانو هم وکړله زخمیان البته زخمیانو صحي وضعیت ښه و کوم چې عاجل و هغه مرکز ته انتقال شوي دي کوم چې سطحي ټپونه یې درلودل هغه دلته په ولایتي روغتون کې وو او په مجموع کې تقریبا متاسفانه 50 نفره موږ تلفات لرو شهیدان لرو د 70 نه 70 ترمنځ موږ زخمیان لرو